وسبحان الله د دې انسان په خلافت کې چې د ملکونه څومره فتح شوي دي که نه حیران به شي ورته عوجز انسان ځکه کله چې د کسرا د طرف نه یو کس راغی د کسرا استازی راغی خط یې راوړه په عمر بن الخطاب رضی الله عنه پسې نو هغه وایي چې په دې لاره باندې هغه دا سوچ کوو چې زه به د عمر سره میلاویږم دا به څنګه سړی د ده به لښکري د ده به پوج او د ده به څنګه دغه چې له ټولو دنیا تېرېږي نو چې مدینې ته ورننوتو هلته یې تپوس وکړو د مسلمانانو هغه مشر څوک کوم ځای کې د هغه ته امیر المؤمنین یادوي وایي دغه یې کور دی لاړ شه وایي چې زه کور ته ورغلم دروازې هغه چوکاټ یې مات و داسې مشران زموږ تېر شوي دي د دروازې چې وایي زه حیران شوم ما چې ده به چې داسې په نمونو بنګلې ځای کې دا خو سم باچا دی وایي هلته چې ما معلومات وکړه هغوی چې پته نه شي داسې وتېری چېرته دا اوس امیر المؤمنین دی چې پته نه لګي چېرته وتېری نو پسې په مدینه کې ګرځېدم کسان نه مې تپوس کوو نو یو کس راته وایي اکثر امیر المؤمنین دغه ځای کې یو ونه ده هلته دمه کوي کله ناکله هلته پروت وي وایي چې زه ورغلم نو هغه د خاورو نه بالښت جوړ کړی و د ونې هغه سوري ته اوده پروت تا سوچ وکړئ چې دا څنګه باچا دی دا څنګه خلیفه دی چې ټوله دنیا د هغه د نوم نه سرې پیرېږي او د هغه طریقه دا ده چې هغه د ونې سوري ته پروت دی په خاورو کې او جامو کې ټانکې لګېدلي دي ګنډلې شوي دي او ټوټې پکې لګېدلي دي او نه ورسره پولیس دي نه ورسره سیکورټي شته هېڅ ورسره نشته نو هغه ورته دې سر ته ودرېدو او مشهوره خبره وکړه وی عدلت فامنت فنمت تا وی عدل کړی دی نو مطمئن نو ځکه داسې په ارام پروت خڼارې کې ته چې داسې په ارام پروت خو عدل دې کړی دی زړه دې مطمئن دی هغه باچا خو د غمونو نه ورته هټ اټیک وشي چې عدل او انصاف نه کوي ګډ وړي او ګولۍ خوري چې به دې ګولو باندې وده شي دومره ټینشن یې ده دومره مسلې او دی د ونې سوري ته لاندې پروت دی او بېغمه وده دی نو ځکه چې حدیث یې ویلي دي وی یا من رأى عمرا تکسوه بردته والزیت ادم له والکوه مأواه هغه عمر چې څادر به یې اچولی او زوړ څادر به یې اچولی اکثر به روټۍ د دې غوړو سره خوړه هسې غوړي به وایي کې به یې روټۍ خوړه وی جونګړه کې به اوسېدو يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه دا سړی دا چې په جونګړه کې اوسېږي او دا زړې جامې چې وي دا معمولي سړی نه دی د ده د نوم سره د فارس مشر کسرا هغه په کرسۍ باندې هسې خوځېږي دومره یېرېږي او د روم باچایان او مشران د ده له نوم نه یېرېږي دا هغه عمر بن الخطاب رضی الله عنه ډېر سخت انسان خو سبحان الله چې کله د خلافت ورته میلاو شو نو ډېره نرمي پکې الله راوسته ځکه چې سړی مشر شي بیا خو هر ځای کې سختي نه شي کولی ناوله کې ډېر سخت خو بیا څه شو خلافت سره بیا ډېر نرم شو د ده په مقابل کې عمر ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر نرم سړی و او دا خلافت چې ورته میلاو شو سخت شو هلته ډېره نرمي مناسب نه ده نو ځکه الله په هغه کې لږه سختي پیدا کړه دې خبرې ته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اشاره هم کړې ده په مجموع الفتاوه کې وی کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشر شو نو دا خو اوس اولنی خلافت دی د پیغمبر نه بعد خلک به ګډوډ کېږي څوک به څه کوي څوک به څه کوي نو د دې لپاره اوس سخت سړی پکار دی چې دا هر څه څه کړي کنټرول کړي بس نو الله بیا په ابوبکر صدیق کې لږه سختي را پیدا کړه ګوره ډېر نرم و هغه بیا عمر بن خطاب راغی نو د هغه سره بیا لږه نرمي مناسب و چې دی اوس د اسلام خور کړي علاقې فتح کړي د مسلمانان ځان ته رانږدې کړي د خلک رانږدې کړي نو الله پکې څه پیدا کړه نرمي پکې پیدا کړه یعنې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر نرم انسان چې په لاره باندې به ټول دا واړه او د کشران دا ټول ورپسې راتلو لکه د
پلار چې د سړي راشي ټولو په سر به لاس عمر بن خطاب نه به خلک یېرېدو تښتېدو خو هغه عمر رضی الله عنه الله پکې بیا څه پیدا کړه نرمي پکې الله پیدا کړه یعنې د دې امت هرس امت باره کې خیرخوا و د امت سوچ او فکر ورسره و داسې مشهور د شپې به ګرځېدو په خپله به یې لارو کوڅو کې حال احوال به یې معلومول یو پیر یو زنانه مخې ته راله هغې منګي کې اوبه رااخیستې وې د شپې ورته یې وویل ستا خاوند او ته زما خاوند خو یو جنګ له تللی مسلمانانو سره نو هغه ورته ته امیر المؤمنین ته ولې نه یې چې تا له خرچه رالیږي د اوبو بندوبست له وکړي هر څه لږ هغې ورته ویې کوم ځای کې موږ او کوم ځای کې امیر المؤمنین د هغه ځي ته خو چې موږ ورننه وځو که نه یو غټ سړی دی هغه ورته خیر ته سهار لاړه شه ووایه ورته وی ګوره که ورسره ملاو شم وی ته خو کوشش وکړه که نو سهار چې کله هغه زنانه راله د امیر المؤمنین د کور سره ولاړه وه بیا اجازت واخیستو چې دننه ورغله مکه سړی ناست وه پرون چې ورسره خبرې کولې حیران شو ته امیر المؤمنین وی زه امیر او کله چې د هغه زنانه ماشوم کېدو هغه مشهوره قصه ده د بهر نه راغلي و خیمه یې لګولې وه مدینه کې او ماشوم یې کېدو نو عمر بن خطاب رضی الله عنه پسې خپله ښځه بوتله خدمت له او په خپله اوږه باندې په خپل د بوجۍ د خوراک راواچولې او هغه یې ویوړه هغوی له پخلی شروع کړو پخلی شروع کړو نو په دې پخلی کوو ګوره امیر المؤمنین په خپله ناسته پخلی کوي او دې کس ته یې ویل څنګه امیر المؤمنین باره کې څه ویل امیر المؤمنین موږ کوم ځای کې لیدلی بیا یې ده ته وویې عمر ته یې وویې رضی الله عنه ویل چې ته د دې ډېر حقدار یې چې ته امیر المؤمنین شي ستا په شان سړي سره دا خبره خوند کوي هغه ویل ښه بلکل یې ورته ځان نه خو په دې کې دننه ماشوم پیدا شو چې ماشوم پیدا شو هغه ښځې اواز وکړو د عمر رضی الله عنه ښځې اواز وکړو وی امیر المؤمنین رواره دې مبارک شه هغه حیران شو د امیر المؤمنین دی یو دا دی داسې انسان داسې الله والا داسې د الله نه یېرېدونکي دا به وي وی که چېرته په لاره باندې یو قچر یو اس یو خر رواني او دی وښویېږي نو الله به رانه قیامت پر ورځ د دې هم تپوس کوي چې تا ده ته لار ولې نه برابروله